بسم الله الرحمن الرحيم. باب آداب قضاء الحاجة. باب دے په بیان دے آداب دے قضاء حاجت کې. آداب جمع دے ادب دا. ادب څه ته ویل کېږي؟ اول دې تعریف کوو، بیا به په دې باب کې احادیث راوړي د آداب د قضاء حاجت متعلق او دغه مناسب. نو ادب څه ته ویل کېږي؟ ادب ویل کېږي هر هغه قول یعنی وینا او عمل چې خلق هغې لره ښه ګڼي، دې ته ادب ویل کېږي. او بعض علماو داسې تعریف کړی دی چې ادب استعمالول د هغه قول دی یا د هغه عمل دی یا د هغه وینا دی چې خلک یې ښه ګڼي. او یا داسې تعبیر هم بعض علماو کړی دی چې لحاظ ساتل دی د یو عمل او د یو خبرې د محل او د وخت مناسب. یعنی بعض اوقاتو کې یو خبره مناسب نه وي، او بعض اوقاتو کې هماغه خبره بل ځای کې مناسب وي. یو ځای کې ادب وي، بل ځای کې بې ادبي وي. او دغه ادب چې دی نو بعض اوقاتو کې څه وي؟ واجب وي، بعض اوقاتو کې سنت وي، بعض اوقاتو کې مستحب وي. لکه مثلا یو سړي ته څوک ورته ووایي پلار یې ورسره ولاړ وي دا د څه کېږي؟ نو ادب څه دی؟ ادب دا دی چې سړی ورته ووایي چې دا زما والد صاحب دی، دا اوس ادب دی، قبلهګاه مې دی، آغا مې دی. او که داسې وایي چې دا زما د مور میړه دی، دا به څه شي؟ دا به بې ادبي شي. نو بل مثال به داسې ورکړو، مثلا مسجد کې دلته یو سړی ناست دی، پښې غځولې دي، څوک نشته، څه مشکل نشته پکې. دلته اوس جمع ودرېږي او خلک را روان دي، داخل د مسجد ته راځي او یو سړی ناست دی، تاکیه یې لګولې ده او پښې غځولې دي. دا اوس بې ادبي ده په دې وخت کې. عام اوقاتو کې نه وي، لیکن دلته بې ادبي ده. زموږ بعضې ملګري دي زه کله کله ماسپښینه چې راوځم نو دوی پښې غځولې وي، نو زه وایم چې دا اوس ته څنګه مسلمان یې مؤمن یې، دا اوس که ورته ووایه چې دا مه کوئ، نه ګناه خو نه ده که نه؟ نو ګناه نه ده، خو بې ادبي ده دغه وخت کې مه غځوه. نو د آدابو نه ډېر خلک نه وي خبر. اوس مثلا یو سړی دی راغی، دلته به د ځمکه نه کښېنه، هغه د منبر باندې کښېني، نو دا اوس بې ادبي ده، مناسب نه دی دغه وخت کې سړی دلته کښېني. ځای دغه ځای د ناستې لپاره مقرر شوی دی. هغه که خطیب هم وي په عام اوقاتو کې هلته که ودرېږي، هغې دپاره هم بې ادبي ده. نه دا وخت صرف د جمعې د تقریر او د خطبې دپاره وضع شوی دی، شارع چې وضع کړی دی، نو په هغه وخت کې به سړی ښه بهکاره کېږي. نو دا اداب دا مطلب دی. نو ادبونه ډېر دي، په هر څه کې آداب شته دي. دلته به بعض آداب د چا ذکر کړي؟ د قضا حاجت ذکر کړي. مثلا بیت الخلا ته سړی داخلېږي، باید څه وکړي؟ په ښۍ پښه داخل شي، که په چپه باندې په چپه، دارنګه ستر و پرده وکړي د خلکو نه. دا اوس بې ادبي ده چې اوس په دې لاره کې یو سړی روان دی او لاندې ویالې ته ورکېناسته په قضا حاجت باندې. داسې ډېر کسان لیدلی کېږي. زه ورځ د مسجد نه ووتلم، سپین ږیری سړی دلته بول کوي، په دې ویالې ته ورناست دی. نو دا اوس ګوره بې ادبي ده.
دلته زنانه هم تېرېږي نارینه هم تېرېږي او چې سړی بیا مشر سړی هم وي سپینه ږیره هم نیولې وي دا ډېره بېادبي ده نو استتار او پرده په کار ده چې انسان د خلکو نه د نظرونه لرې ځان پټ کړي یا لرې لاړ شي لکه دا به په آدابو کې راشي نبي علیه السلام چې کله قضا حاجت ته تللو نه لارې به تللو خلکو نه به د نظر نه به ځان پټولو دا آداب دی او ځان دپاره یو مطمئن ځای کتل نو په دې باب کې احادیث راوړي عن انس رضی الله تعالی عنه قال فرمایي کان و رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا دخل الخلاء کله به چې داخل شو بیت الخلاء ته ودعا خاتمه نکی به خودله خپله ګوتمۍ ورته وایي انګشتر پارسي کې ورته وایي نو دا به کېښودله اذا دخل الخلاء کله به چې داخل شول مطلب دا نه دی کله به چې اراده وکړه د دخول د بیت الخلاء یعنی ننوتل نو دغه وخت کې به ګوتمۍ کېښودله که د ګوتمۍ ولې ایښودله د دې وجې نه چې په ګوتمۍ کې یا خو محمد رسول الله لیکلي وو د نبی علیه السلام د ګوتمۍ چې وه په دې کې محمد رسول الله لیکلي وي په خطونو باندې ټاپم په دې باندې وهله نو د دې وجې نه چلته د الله نوم پکې و یا بل ذکر د الله پکې و نو د دې وجې نه ایښودلې ده د دې نه بله فایده دا هم راوځي د حدیث نه چې هر هغه شی چې په هغې کې نوم د الله وي یا صفت د الله پکې ذکر وي نو کله سړی بیت الخلاء ته داخلیږي نو د دې داخلول مناسب نه دي بلکې مکروه دی باید بیرون یې کېږدي لکه موږ او تاسو په د جیبونو کې ډېر دا شیان شته نو چې کله انسان بیت الخلاء ته داخلیږي باید کېږدي بیا بله مسله د دې سره علماو دا مسله هم ذکر کړې ده چې بعضې ځایونو کې سړی که د شی یږدي که مثلا بازار کې سړی تشناب ته ځي هلته که د شی یږدي بیرون نو ورکېږي نو بیا به څه کوي نو بیا د وجې د ضرورت نه چې هلته مال ضایع کېږي نو مال ضایع کول هم حرام دی نو بیا به ترجیح هغې ته ورکړی شي نو هغه به دننه کړی شي د وجې ضرورت نه یا که چېرته مثلا دومره تشناب کې دومره ځای وي چې مثلا دیوال په سر باندې کېږدي هم صحیح ده نو دې نه بله مسله دا هم ثابته شوله چې وجوب د تعظیم د الله د نامه دا هم پکې ثابت شوله نو دارنګه دا هم حرام دی چې سره بیا تشناب او دې ځایونه د قرآن کریم نه بس دا هم په دې کې داخلیږي په دې کې دا خبره هم داخلیږي علماو دا خبره ذکر کړې ده چې تعویض هغه تعویض چې په هغې کې د الله نومونه لیکل شوي وي یا آیتونه لیکل شوي وي نو دا تعویض حرام دی د دې دپاره بعضې وجوه ذکر کړي علماو یوه وجه دا ده چې د دې سره خلک بیا چاته داخلیږي بیت الخلاء تشناب ته داخلیږي نو په دې کې بحرمتي او بېعزتي د چا ده د نوم د الله ده نو دا پکې ثابت شو بل حدیث راوړي عن انس رضی الله تعالی عنه قال فرمایي کان النبي و نبی علیه السلام اذا دخل الخلاء کله به چې اراده وکړله د داخلېدلو بیت الخلاء ته قال وی به فرمایل اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث یالله زه پناهي غواړم په تا سره د چا نه من الخبث والخبائث د نارینه شیاطینو نه والخبائث او دارنګه د مؤنث شیاطینو نه نه په دې کې خبث دا نارینه شیطانانو ته ویلی کېږي او خبائث د مؤنث شیطانانو ته ویلی کېږي یا د دې نه مراد من الخبث نه مراد شی دی شرک او کفر د خبائث نه مراد نور فسق فجور او ګناهونه دي د دې نه پناهي حاصلوم د دې حدیث نه بعضې مسایل راوځي اوله مسله دا ده چې ادب ثابت شولو د بیت الخلاء کله چې بیت الخلاء ته سړی داخلیږي نو ادب دا دی چې دغه دعا به سړی ولولي دا دعا به کله لولي مخکې د تشناب د داخلېدلو نه یعنې بیرون به وایي څه به وایي بیرون به وایي بیا به وروسته ور داخلیږي یعنې دغه د تشناب په دروازې په مخکې به وایي او بیا به داخلیږي نو دا ادب ثابت شو په دې کې بله فایده دا هم راوتله چې د شیاطینو نه
پناهي حاصلول په الله باندې دا ثابت شول انسان به د په الله باندې پناهي حاصلوي د شیطانانو نه دا مسله ثابته شوله. بله مسله دا ثابته شوله چې شیاطین او جنات دا په ګنده ځایونو کې وي، په تشنابونو کې، په لټرینونو، په دې شیانو کې دا جناتو ځایونه دي. یو حدیث ما په دې کې لیدلی هم دی، اود حدیث دی، بعض علماو ضعیف کړی دی، بعضو حسن ورته ویلی دي چې نبی علیه السلام هغې ته دا خبره کړې وه چې تاسو ځای څه شی ده؟ دا تشنابونه دي. نو دوی به د ګنده ځایونو کې وي شیاطین او دارنګه جنات. دې نه بله مسله دا هم ثابته شوله چې د هر ځای او د هر محل او د هر وخت دپاره جدا جدا ذکرونه او دعاګانې شریعت مقررې کړي دي. بله فایده دا ترې راووتله چې دغه ذکر اذکار یو انسان کوي د هر محل مطابق. مثلا د مسجد نه وځي، مسجد ته داخلیږي، کور ته داخلیږي، تشناب ته داخلیږي، ډوډۍ خوري، د ډوډۍ نه وروسته دارنګه نور بازار ته ځي، موټر کې سوریږي، د موټر دعا، دا ټول اذکار ویل دغه انسان په ذاکرینو کې داخلیږي. لکه دا خبره ابن قیم رحمه الله د کتاب نه معلومیږي، الوابل الصیب چې کوم کتاب لیکلی دی د هغې نه دا خبره معلومیږي او دا خبره یې کړې هم ده. نو دا مسله ثابته شوله. بل په دې کې بله مسله دا ثابته شوله، اثبات د جن او د شیاطینو ثابت شو. شیطانان شته دي، دارنګه جنات شته دي. بعض خلک د جناتو نه منکر دي. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله فرمایي چې دغه خلک زنادقه دي او ګمراهان خلک دي چې هغوی د وجود د چا نه د جناتو نه منکر وي. ډېر خلک دغسې شته، د منکر حدیث دي، دوی هم ته منکر دي، په حدیث کې دا شته. دارنګه ډېر د ګلبدین صاحب هم ته منکر ده، جنات نه مني. او نور هم دغسې خلک شته دي چې هغوی نه مني. معتزله هم نه مني. په معتزلهو کې زمخشري په نامه باندې یو ملا دی، هغه یې بیا مني، او نور معتزله یې نه مني. نو جنات شته دي. بله فایده د حدیث نه دا راوتله چې دغه دعا کې لاس پورته کول بیا نشته دي. لکه دا مسله یاد لرئ، موږ په خطبه کې هم دا خبره ذکر کړې ده چې لاس پورته کول په هره دعا کې د ثابت دي یا نه دي. په دې کې موږ تفصیل ته ذکر کړی وو. یعنې بعضې داسې دعاګانې دي چې هغه مطلقه دعاګانې دي، نو په هغې کې لاس پورته کول بیا شته دي. او بعض داسې چې د محل او د وخت متعلق دعاګانې دي، نو په هغې کې به سړی ګوري که رسول صلی لاس پورته کړی و نو موږ به هم لاس پورته کړو، که نه و پورته کړی موږ به هم نه پورته کړو. لکه په دې دعا کې نه ده ثابته چې نبي اسلام د تشناب ته داخل شوی وي او دا دعا یې د ویلي لاس یې د پورته کړی وي، نو لاس پورته کول په دې دعا کې نشته. بعضې خلک وایي چې دعا چې ده نو په دعا کې باید خامخا لاس پورته کړی شي. نو موږ ورته وایو چې ډېرې داسې دعاګانې دي چې په هغې کې لاس پورته کول نه دي ثابت. د اذان دعا د هغې نه وروسته لاس پورته کول نشته دي. سړی سپوږمۍ وګوري نو لاس پورته کول په دعا کې نشته. دارنګه ډوډۍ نه وروسته لاس پورته کول نشته دي. دارنګه تشناب ته تلل دي، په دې کې لاس پورته کول نشته. نو ډېر داسې نور ځایونه دي چې په هغې کې لاس پورته کول نشته. نو دا خبره غلطه ده چې دوی دا خبره کوي چې نه دعا بغیر د لاس پورته کول نه شته نه ده، او نه وي دا خو دعا نه شوله، نه دعا ده خو لیکن لاس پورته کول پکې نشته دي. بیا کله کله زه دا خبره کوم د ډوډۍ نه وروسته خلک ډېر په اهتمام سره د دعا کې لاس پورته کوي. نو د هغې دپاره یو جواب دا دی چې دعا خو په دعا کې لاس پورته کول شته دي، دغه خو دعا نه ده، دا خو بلکې شکر دی. تاسو ګورئ دعا څه ته ویلی کي؟ طلب ته ویلی کي چې یو شی سړی د الله نه غواړي هغې ته دعا ویلی کي. او د ډوډۍ نه وروسته کومه دعا چې ده نو دې ته خلک دعا ویي، لیکن دا خو حمد دی او شکر دی د دغه نعمت چې الله درته ورکړو. نو په شکر کې خو لاس پورته کول نشته، لاس پورته کول خو په دعا کې دي. نو دا مسله ثابته شوله چې په دغه دعا کې چې تشناب ته سړی داخلېږي لاس به نه پورته کوي، بلکې د دعا به دغسې وایي. او چې راوځي بیا هم دعا شته ده چې هغه به انشاءالله وروسته ذکر شي. او داسې نور آداب به انشاءالله په نور احادیثو کې راځي، هغه به انشاءالله وروستني درسونو کې انشاءالله وایو. الله رب العالمین دې موږ ته په قرآن او حدیث باندې عمل را نصیب وګرځوي، او الله سبحانه وتعالی دې فهم په قرآن او حدیث باندې نصیب موږ ته وګرځوي. وبالله تعالی التوفیق.